زما د ټولو نه په دې ټوله دنیا کې زما د ټولو نه خوښ سړی باچا خان دی. د هغې وجه دا ده چې دغه سړي 100 کاله ژوند او په خپل 100 کلن ژوند کې 40 کاله ده په جیل کې تېر کړي دي. نو زه وایم چې ده په جیل کې دا 40 کاله تېر کړي دي نو دا د دې پښتنو دپاره تېر کړي دي، ځکه چې په خپله خوا د اشنغر ډېر لوی خان و، هغه ته د څه شي ضرورت نه و. نو دغه د امن پیغمبر د باچا خان پیغام د هغه په ژبه کې ملګرو تاسو ته وایم د کار نه مخکې په کار سوچ کوئ یه د وطن خلکو ستاسو نظار شمزار سوچ کوئ یه د وطن خلکو او د خپل ګاونډ د خپل وطن د خلکو د ژوندون خیال ساتئ. د هر مکتب د هر مسکن د خلکو د ژوندون خیال ساتئ. میږې هم نکړئ ازار سوچ کوئ یه د وطن خلکو ستاسو نظار شمزار سوچ کوئ یه د وطن خلکو. پخپلا خپل خوب له تصویر جوړوئ د چا په تمه نشئ. پخپل محنت ځان له تقدیر جوړوئ د چا په تمه نشئ. د پرمختګ په روزګار سوچ کوئ یه د وطن خلکو ستاسو نظار شمزار سوچ کوئ یه د وطن خلکو. او نرتوب د عقل او شعور نوم دی دغه مورچه د زمونږ. هنر او علم د یو نور نوم دی دغه مورچه د زمونږ. او بس شی د جنگ نه قلار سوچ کوئ یه د وطن خلکو ستاسو نظار شمزار سوچ کوئ یه د وطن خلکو. او د هر مذهب ډیر احترام کوئ چې تنگ نظری نشئ. فکر د کور کلی او قام کوئ چې تنگ نظری نشئ. لکه موسم د بهار سوچ کوئ یه د وطن خلکو. او لکه د غرب د طوفان مخې ته کلک او مضبوط ولاړ یو. د هر غاصب د وطن وران مخې ته کلک او مضبوط ولاړ یو. په دشمن څنګه شي گزار سوچ کوئ یه د وطن خلکو. او قومونه وګوره اسمان ته خیجي موږ تماشې ته ولاړ. زی د مکان نه لا مکان ته خیجي موږ تماشې ته ولاړ. سیاله تر څو به یو خوار سوچ کوئ یه د وطن خلکو ستاسو نظار شمزار سوچ کوئ یه د وطن خلکو.